نو دې روایت کې زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویل غواړي چې ای خلکو بعضې خلک به داسې راشي فتنه پرور خلک دی هغې به تاسو ته وایي چې صرف قرآن زده کوي بس د حدیث نه به تاسو پټ کوي منکرین حدیث هغې ته ویلی کېږي او زموږ په زمانه کې داسې خلک شته منکرین حدیث د حدیثونه به انکار کوي حالانکه حدیث چې دی دا خو د قرآن حصه ده د قرآن تشریح ده د قرآن شرح ده د هغې وضاحت دی د احادیثونه بغیر دین نامکمل دی نو هغې به تاسو ته وایي چې صرف قرآن واخلئ قرآن یې زده کوئ د هغې حرام حرام ګڼئ حلال حلال ګڼئ بس نور څه نشته وایي دا فتنه ده د دې نه به ځان ساتئ د دې نه به ځان ساتئ نبی علیه السلام فرمایي چې دا قرآن هم ماته راکړی شوی دی د وحي په ذریعه او احادیث هم ماته راکړی شوي دي د وحي په ذریعه صحیح ده دواړه وحي ده فرق صرف دا دی چې د قرآن تلاوت کېږي او د حدیث تلاوت نه کېږي بس باقي وحي دواړه دي وایي کوم څه چې ما تاسو ته ویلي دي چې دا حرام دي هغه دقسې حرام دي لکه څنګه چې قرآن کې الله بیان کړي نو دا بعضې څیزونه نبي علیه السلام بیان کړه د دې حرمت په قرآن کې نشته د دې حرمت په قرآن کې نشته په حدیث کې نبي علیه السلام بیان کړي نو دا یو چې دی کورني خره ځنګلي خره حلال زیبرا وغیره او کورني خره چې دي د حرام دي کوم چې په کورونو کې خلک ساتي دغه شانتي بل هغه ځناور چې هغه ماتول کوي دا اوس په قرآن کې نشته د دې حرمت په قرآن کې نه دی بیان شوی حدیث کې نبی علیه السلام بیان کړی حرام صحیح ده او دغه شانتي لقطه هر هغه څیز ته ویلی کېږي چې د چا نه یو څیز ورک شي هغې ته لقطه وایي د چا نه یو څیز ورک شي هغې ته لقطه وایي او معاهد هغه سړي ته ویلی کېږي چې د هغې سره د مسلمانانو اګریمنټ شوي کافر